سلامونه، نیک هیلې، احترامات. خدای دې وکړي چې ټول ملګري به روغ او جوړ وي او د صحت کالي به پر تن وي. ملګرو، تاسو ډېر زیات انتظار وباسه، خو بیا دې خدای خیر راپېښ کړي او خدای دې وکړي چې دوهم ظرفیت اعلان شي زر تر زره. او بله خبره دا وه چې ولې د اسد میاشتې 25 تاریخ باندې دوهم ظرفیت اعلان نه شو، وجه څه وه، ولې پاتې شو، ولې اعلان نه که، مشکلات څه دي، په کومه وجه باندې پاتې دي، خو هغه به زه درته نن یو وښیم چې ولې پاتې دي. اول خبره دا چې د پوهنتونونو نوملیکنه پاتې ده. هغه پوهنتونونه چې کامیاب کسان ورته نوملیکنه کوي، بیا یې غواړي جدید شمول، هغوی نوملیکنه لا تراوسه پای ته نه ده رسېدلې. کله چې دغه نوملیکنه پای ته ورسیږي، له هغې وروسته هغه پوهنتونونه خپل جذب پوره کوي. که چیرته یې جذب پوره شي، نو هغه دوهم ظرفیت ته هیڅوک نه اخلي. او هر کله چې دوهم ظرفیت یا جذب پوره نه وي، نو دوهم ظرفیت ته هغه کسان غواړي چې نمرې یې جګې وي. او بله خبره هغه کسان نیسي چې لومړی ورته نوملیکنه وکړي. دوهم خبره دا چې دلته د ماسټرۍ پروګرامونه یا امتحانات روان دي. د پوهنتونونو دپاره هغه نفر چې ماسټریانې کې د ماسټریانو نوملیکنه روانه وه، امتحانونه واخیستل شو. بل د هوایي ځواک دپاره امتحانونه واخیستل شو. د هغوی مصرفیات نو دلته لوړو زده کړو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی کړی چې دوهم ظرفیت به موږ څه وخت اعلان کړو. خو دوی اول کې همدا ګمان کوو، همدا خبره یې کوله چې زما زیات معلومات له لوړو زده کړو نه وو. زیاتو ملګرو نه مې پوښتنه کوله، هغوی ویل چې د 25 د اسد پورې انشاءالله ټول اعلانېږي. خو هغوی نه مې چې کله دا 2 ورځې کې پوښتنه وکړه چې ولې 25 تاریخ ته د اسد 25 ته ولې د دوهم ظرفیت اعلان نه شو، مشکل څه و، نو هغوی هم دا خبره ماته وکړله چې دوهم ظرفیت ځکه وروسته پاتې دی چې د پوهنتونونو نوملیکنه لا تراوسه پای ته نه ده رسېدلې. لا تراوسه هغه محصلینو نوملیکنه نه ده کړې، جدید شمول هغه پوهنځیو یا هغه پوهنتونونو نه تللي. نو وجه همدغه کېدلی شي چې تر څو نوملیکنه خلاصه شي، دغه د ماسټریانو امتحانونه او دغه نور یو څه کارونه پای ته ورسېږي، نو انشاءالله چې راتلونکي کې په دغه راتلونکي هفتو کې به دوهم ظرفیت هم اعلان شي. بله دا خبره چې هر کله تاسو نوملیکنه کوئ، نو په اعتباري ځای نه نوملیکنه وکړئ، بل ورته خپله زر ورشئ، اول د خپلې نوملیکنې وکړئ. باید چې له ظرفیت سره د اعلانېدو سره سم د لاسه تاسې نوملیکنه وکړئ، تر څو ستاسې هغه وخت او کال خوشي لاړ نه شي. نو هیله ده چې معلومات به مو د خوښې وړ ګرځېدلي وي، او نور ملګري هم د واتساپ ګروپ او دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله نور معلومات هم زه درته نشروم. او د نوملیکنې په وخت کې هر یو کس کولی شي چې ماته د زه ګروپ خلاصوم، تاسې خپل شهرت ماته راولېږئ. انشاءالله نوملیکنه کله دې ځای کېدله آنلاین ډول باندې زه به درته نوملیکنه وکړم. ښاد او اباد او سوکاله اوسئ.